بسم الله الرحمن الرحیم. نن راځو او یو نوی ډیټابیس جوړو. صحیح ده چې نوم به یې دلته اوس خپل وګورئ، ډیټابیس چې ډیټابیس 1 د دې نوم سره دا ټیبل تیار کړي جوړ سي. دې زه ډیزاین ته ځمه، ټیبل 1 نوم ورته وایم چې دې ته ورکړه. که نوم یې بدلېدل ده، که دې باندې موږ رایټ کلیک کړو نو کېدای شي رینیم بټن وي پکې، نو رینیم باندې به کلیک کړي، که نوم ورته بدلوي ورته بدل به اوس خلاص ده که نه، له یو ځای نشي هغه کولی. خو راځه اول هغه پکې جوړو د نیم پروګرام او فی بس. لوک اپ جوړولو لپاره دا زه وربندوم او سیو کوم یې او دا اوس رینیم کوم، دا نوم زه ورکوم اډمیشنز. صحیح څه نوم یې ورکړه، راخلاص مې که د ډیزاین ته لاړم. زه غواړم چې داسې یو سیسټم جوړ کړم چې بیرته دلته راسم. پروګرام نوم به څه لیکم؟ داسې یو لیست ته جوړوم، داسې ښکته به راګوزېږي هغې کې پروګرام انتخابوم. د هغه لپاره به ته څنګه کې ډیزاین ته به لاړ سې، پروګرام کې به کلیک کړې، را به چې دلته ټکسټ به تیار اخیستی، لوک اپ یوزر باندې به کلیک کړې. چې په دې کلیک کړه درته وایي چې اول دوه آپشن دي. اول I want the lookup field to get the values from another table or query. دې مطلب دغه ده چې بل جدول شته د سره ډیټابیس کې د هغه نه معلومات راښایي، دغه پروګرامونو نومونه راښایي تیار سټپ کې. خو موږ سره خو بل جدول دې کې نشته که نه. ورته وایم چې I will type in the values that I want. زه به اوس په خپله درته ولیکم څنګه دې چې نیکسټ کړه. دلته اوس یو کالم ده، که دوه غواړې نو دا به دوه کې. اوس ګوره دوه کالمه به خو زه ورته وایم چې نه پروګرام کې یو کالم وي. ښه کوم پروګرام ده؟ فرض کا وینډوز، ورډ، ایکسل او ایکسس فرض کا. نور هم کې هغه کولی شي. انټرنیټ او دا خو مې انټر وایي. انټرنیټ نه وروسته فرض کا پاور پوینټ کې پاتې ده، هم کې ولیکه. فرض که دا پروګرامونه دي موږ سره نیکسټ دا په لیست کې موجود وي. څه نوم ورکوې؟ پروګرام نوم ورته وایم چې صحیح ده. لیمټ ټو لیست مطلب دغه ده، د دې مطلب دا ده چې د لیست کې به بیا د دې پروګرامونه بغیر بل پروګرام څوک نشي لیکلی. دا که فعال کې پسې، که غیر فعالي دغه پروګرامونه که انتخابوي دغه کنې بل یو بیا په خپله ځان هم لیکلی شي. ورته وایم چې مې پرېږده. دویم do you want to store multiple values for this lookup. آیا غواړې چې یو کس په یو وخت کې په د یو نه زیات پروګرامونو کې داخله وکړي، د یو نه زیات پروګرامونه پکې انتخاب کړي؟ زه ورته وایم چې نه دغه اجازه مه ورکړه. صحیح ده مې پرېښود. خو هغه لیمټ ټو لیست باندې مې کلیک کړه، فینش رن به یې کړي، یس به یې کړي. اوس راسه دلته احمد راغی داخله کړي، وایي چې په کوم پروګرام کې داخله کړه. خو زه دې بل ته راځم ځان نه یې پکې لیکم. اوس یو پروګرام نوم فرض کړه ما فوټوشاپ نه ده پکې لیکلی، ما ته چې دغه اجازه نشته ځکه هلته ما ورته وویل چې لیمټ ټو لیست، لیست نه بغیر به بل پروګرام نه پکې پرېږدې. ښه دا خو داسې وي چې ما خپله هغه ورته ولیکل ویلیوز. صحیح شو. اوس بیا راځم یو بل ټیبل جوړوم، دا ټیبل بندومه. بل ټیبل چې ده هغه جوړوم له دې ځایه، او هغه کې هم دغه فیلډونه جوړوم. دې ته زه نوم دې ته ټیبل 1 نوم فرض کړه ورکوم. دې کې هم دغه فیلډونه دي، نیم ده، پروګرام ده او فی ده. دا زه ګوره دې کې خو څه لیکل نشته که نه. څوړم دلته اوس لیست جوړ شي ټیبل 1 کې. ګوره کوم ټیبل را خلاص ده؟ ټیبل 1 د دې ډیزاین ته ځم. خو پروګرامونو نومونه به له دې هغه نه رااخلم. دې باندې کلیک کړه، را به چې دلته پروګرام ته لوک اپ ویزرډ ته او اولنی اپشن به بل وارې دغه دویم انتخاب کړی و، دا وارې به اولنی انتخاب کې، نیکسټ به یې کې. ښه کوم ټیبل کې دي؟ اډمیشنز ټیبل ده که نه؟
تیار انتخاب ده هغه به انتخاب کړي وایي چې له ټیبل نه راخلې کیوري نه راخلې کیوري موږ له نه ده جوړه که دواړه درته ښیم هغه موږ صرف ټیبل یې دي ته ایډمیشنز ټیبل نه راواخله او نیکسټ ښه کوم فیلډ نه راواخلم پروګرامونه مو نه راخلو که نه پروګرام به انتخاب کړي او دا به داسې نیکسټ ये तरतीब ही कम करना ascending descending order के A to Z या Z to Z में तरतीब हो next दा प्रोग्राम ना डिवाइड के और टाइम से सही दी प्रोग्राम नंबर कम खाद डबल ऑप्शन दा enable data integrity कदा फाल के दे मतलब दा गदा काल तो प्रोग्राम की इजाफा हो सर दल मुसरा की मिसाल दे प्रोग्राम की इजाफा टाइम चिमना बस दगा सही दी allow multiple videos دلته اوس دوه دا مې هلته کې پرېښي غیر فعال دې مطلب دغه ده چې یو کس په دوه پروګرامونو کې به یو وار داخله کولی شي دا مې هم فعال کړي فینش مې او یس دا خو مې نمبر واخیسته غلط شوم لکه چې تر هزار ښه صحیح ده راخیستی ده لوک اپ ویزرډ هغه څه بس نمبر راغلی دلته وګوره فرض کړئ یو کس داخله کوي اوس یو پروګرام داخلولی شي اوکې کوی دا بل کس مثال داخله کوي په دوو کې وینډوز او ورډ کې ګوره دواړه دریو کې هم کولی شي ټول خو ورته انتخاب کړي دغه کې دا نه وایي هغه پروګرامونو نومونه یې هغه کې چې کوم پروګرامونو نومونه وو هغه یې ټول دلته راوړو شپږ هلته شپږ یې دلته راوړو ایکسل د وینډوز د ورډ د ایکسس د پاور پوینټ د انټرنیټ نو دا د لوک اپ ویزرډ له دې لارې طریقه وه بله طریقه یې چې د لوک اپ دلته ده هغه اوږده ده سخت هم ده نه وایي سر مې خوږېږي سر ډېره اوږده ده دوه ورځو کې لا بیا دوه طریقو سره کېږي هغه هم هلته تا کیوري هم نه ده ویلې ښه دا کې لږ کیوري هم استعمالېږي بیا درته سختېږي دغه زده کړه یوه دې باندې کار وکړه ښه زده کړه مهمه ده دوه طریقو سره مې دا ورته وکړله ته کوشش وکړه چې ته هم دغه رقم وکړې که ودې که کامیاب شي بیا